سلامونه نیکی هیله بیا هم خراغلاس یو نوی ویډیو سره په دغه ویډیو کې موږ تاسو بل څوک رانیسو چې د دې په اړه یو څه ښکلی ښایسته پاډکاسټ جوړ کړو چې د دې سړي هدف چې شی دی سوشل میډیا کې ولګول شو او مخکې څه کول اوس څه کوي څه کاره و څه کاره نه و مکمل د دې په اړه ویډیو جوړې کړو او وګورو چې دا څه فعالیت لري په ټیک ټاک کې ګرچې دغه د شخص داسې یو پیژندل شوی څېره دی په افغانستان کې هم پښتانه پیژني هم تاجک پیژني یو ډېر محترم انسان هم دی نو راځئ چې وګورو چې دا په ټیک ټاک کې څه کوي ولې ټیک ټاک ته راغلی درنو افغانانو د ستاسو ټول اختر مو بختور که تاسو شاهد یاستئ یوه شپه ښاغلی محفوظ زما په لایف کې راغلی و ما ښاغلی محفوظ ته وویل چې محفوظ ورور له دې نه بعد زما له خولې نه کوم سپکاوی ښاغلی احمدشاه مسعود ته نه رسیږي د دې سره سره چې ما ښاغلی محفوظ ته لاس ورکړی و او ژبه یې کړې و نن سبا زه چې ګورم زما خپلوانان که ماما دی که کاکا دی که زما اندیوالان دی په کابل کې که زما کورنۍ غړي دي دا خلک د مسنجر له لارې او د واتساپ له لارې ډېر کنځاګانې کوي چې ولې د ستاسو خوراره د ستاسو وراره د ستاسو زوی د ستاسو فلانه بسمدانه ولې عامر صاحب مسعود ته داسې خبرې کوي ما خو وویل چې دا کار نکوم له دې نه بعد لیکن نن شپې بیرته چالانوم مسعود بز پر وړاندې غږېږم د بزغاله پر وړاندې غږېږم دا زه یم نستو نادري ایالات بایرن مونیخ لندسود زما موقع دا نسو نادري په افغانستان کې ژورنالیست تېر شوی دی او ډېر یو موفقه ژورنالیست دی او ښه پوه انسان دی ښه تکړه انسان دی دا مخکې دا ولې د احمدشاه مسعود په اړه هغه کې مثلا ویډیوګانې جوړوي دا خپل هم فکر کوم چې د پنجشیر دی که د کوم ځای دی مقصد د شمالي دی نو ډېر زیات د خپلو خلکو نه درک لیدلی ځکه چې د سره ظلم زیاتی یو شی بل شی ډېر کړي دي او په افغانستان کې مثلا دا یو خپله واقعیت ته رسېدلی دی چې هغه پنجشیري خلک په رښتونې سره یو مزدل خلک دي په افغانستان کې په دې کې اصلا شک نشته او په دې کې شک هم تاسې مه کوئ چې بې حده زیات مزدل خلک دي ډېر زیات بې شرفه خلک دي دغه پنجشیري واقعا چې بې شرفه خلک دي یعنې یو نیم څه کوي چې یو نیم واقعا هغه یو نیم تاسې پیدا کوئ په افغانستان هغه یو نیم ښه انسان پیدا کېږي هماغه یو نیم هم په دې کې خراب شوی دی والله چې وایي هماغه یو نیم هم په دې کې خراب شوی دی ځکه چې دوه خربزې خرابې خربزې چې ته په یو ځای کې کېږدې خراب وي رسېدلې خربزې وي دریم روغ دی نو هغه دریم چې دوی سره څنګ ته کېږدي هغه هم ورو ورسته خرابېږي دا په دې معنی چې ټول خراب خلک دي انیوې نو دغسې مشکلات دي دوی بل ته ګورو چې بل څه وایي دلته لیکلي دي چې تازه متوجه شدم که با آمدنم به تیک تاک با آنکه هیچ چیز به دست نیاوردم همه چیز را از دست دادم پدر و مادر همراهم حرف نمیزنند بخش بزرگی از برادران مذهبی هم از من آزردند دوستهای خیلی نزدیکم نیز آزرده هستند یک زمان الگوی ادبیات و نطق بیان بودم حال به یک فحاش خیلی وحشتناک تبدیل شدم واقعا در این قمار من باختم و سخت خطرناک باختم دیگر زمانش رسیده که خود را از این منجنق نجات بدهم دوست دارم به حاشیه و دغدغه یک زندگی عادی را شروع کنم با مبارزه با ایتیاد تیک تاک باید رزمید و من رزمیدن را یاد دارم دلته ولیدي چې زه چې کله ټیک ټاک ته راغلم ما ټول خپل خپلوان پلار مور دوستان اقارب ټول مانه خفه شول په ټیک ټاک کې ځکه چې ټیک ټاک ته چې زه راغلم ما ګټه ونه کړه تاوان وکړو نو زه داسې وایم چې ټیک ټاک ته چې هر څوک راځي هر څوک چې په ټیک ټاک کې خرابېږي همدغه د افغانانو د لاسه خرابېږي بل څوک تاسې نه خرابوي نشي خرابولی دلته خپل ملامتیا په خپل ځان مه قبلوه که چېرې زما مایه نسونه لري ځکه چې ته ملامت نه یې ته خو ته نه وي خراب ته د خلکو خراب کړی ته داسې یو کار وکړه چې بیرته خلکو ته داسې جزا ورکړې لکه زه یې چې ورکړم داسې باید جزا ورکړې ته ځکه چې زه هم دغسې یم زه چې کله ټیک ټاک ته راغلم ما نه خپل خپلوان خفه ما نه دوستان خفه قارب خفه والله زه چې څوک ما نه خفه شول د هغوی په قصه کې هم چنم زنده شوم
مې زه تاسو خپل کار کوئ چې تاسو ما نشئ درک کولی زه هم هلکه تاسو درک کوم صحیح نو یوازینی کس چې ما نه دی خفه شوی نه دی خفه شوی په ټول ژوند کې او همیشه زما په ترڅنګ ولاړه دی او زه یې تشویق کړی یم او زه یې درک کړی یم هغه زما خور دی چې تر نن ورځې پورې زما په کړنو خفه شو نه بل همیشه یې تشویق کړی یم او وګوره ما هغې ته وکتل هغه ما خپل شي ته تغییر ورکړو د یو انسان په ځای په دا نورو ما څه کړي وای صحیح نو anyway نسونه دوی ته باندې هېڅ هم نه دي شوي ته ښه روان یې ښه کوشش وکړه ښه تلاش وکړه هېڅ مشکل هم نه لري ورور راځه چې بل ویډیو وګورو برادر دست خود را یک کنیمیو مقاومت یار حمایت کنیمیو با تو میگم بریم بر دشت شالی تو را میگم کششکو به خوشحالی برادر دست خود را یک څو زبردست څو خاوات جوړ کړی څومره دې ته دې کلمه وایي ښه دغه د شعر دې کلمه کول دغه ځان ته یو هنر غواړي ځینې پښتو شاعران دي هغوی هم ښه دې کلمه کوي مګر دغه په دري ژبه چې دې کلمه شي که چیرې په دري باندې پوه شي فوقالعاده خوند ترې اخلي ډېره مننه آخري ویډیو خوند یې وکړه والا زبردسته ویډیو وه نو نسون ادري والا چې فوقالعاده انسان دی مخکې په افغانستان کې چې واقعیتونه شي بیانولی واقعیتونه یې نشي ویلی هغه هم د خلکو د لاسه خپل د ژوند د لاسه زه مطمئن یم د یې دوره معتاد شوی یم بس نو انسان دی نو کله د ذهن یې خراب شي یو شی وڅکي بل شی وڅکي آخر دې حد ته ورسېږي چې معتاد شي په ځان هم نه پوهېږي چې معتاد هغه سرحد ته چې ورسېږي ولې anyway موږ تا سره مینه لرو نسونه دلته د افغانستان یو تکړه ژورنالست یې ښه انسان یې فوقالعاده ځلېدلی ځلېږي وبه ځلېږي ډېره مننه که چېرې مو ویډیو خوښه شوه لایک یې کړئ که چېرې مو خوښه نه شول په قصه کې مه کېږئ او که چېرې مو ویډیوګانې خوښېدلې سبسکرایب یې کړئ که چېرې مو نه خوښېدل مه یې کوئ مشکل نشته ستاسو سترګو نه جار ډېره مننه ټولو سره مینه لرم بای ښه وخت شوې خدای پامان